په 20مه پیړۍ کې یوه داسې کښتۍ د سمندر پر مخ وخوځېده چې د نړۍ ستره معجزه ګڼل کېده. دا وه ټیټانیک، یوه ښکلې مجلله خو خواشینونکې کښتۍ. خلکو باور درلود چې دا هیڅکله نه ډوبېږي، خو د 1912 کال د اپریل په یوه یخه شپه کې دا خوب رښتیا شو. نن به تاسو ته د ټیټانیک کیسه در واورو، د هغې جوړښت، د سفر پیل، د ټکر شیبې، د مسافرو زړورتیا او هغه دردناک پایلې چې تر ننه هم د انسانیت په حافظه کې ژور انځور لري. د 1912 کال د اپریل په 10مه د ټیټانیک کښتۍ له انګلستان څخه د نیویارک په لور روانه شوه. د اپریل په 15مه کښتۍ له یو لوی یخي سره وجنګېده او له 1500 څخه ډیر کسان پکې مړه شول. د ټیټانیک له ډوبېدو 110 کاله تیریږي. دا په نړۍ کې تر ټولو مشهوره ډوبه شوې کښتۍ ده چې ډوبېدل یې لا هم په رازونو کې پټ دي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ډیر پوهان او بازان چې د ټیټانیک مینوال دي هر کال د نورو څېړنو لپاره هغې ته ورځي. خو د دې کار لامل څه دی؟ کله چې ټیټانیک ډوبه شوه، څېړونکې ډلې د اتلانتیک سمندر ژورو برخو ته ولاړې تر څو شاید ویې مومي. په پای کې د ټیټانیک پاتې شونې 30 کاله وروسته وموندل شوې، خو له هغې وخت راهیسې څېړونکې ډلې لا هم د هغې په لټه کې دي. خان میډیا ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د ټیټانیک کښتۍ رازونو ته کتنه کوو. په 1998 کال کې د پاول هنري په نوم یو او باز د ټیټانیک د پاتې شونو په لټه کې وو. ټیټانیک ته نږدې په یوه عجیبه سیمه کې هغه د خپلې وسیلې په واسطه سره ځینې سیګنالونه ترلاسه کړل. دې سیګنالونو ښودله چې د اتلانتیک سمندر په تل کې چیرته چې ټیټانیک ډوبه شوې وه یو څه شتون لري. د 26 کلونو لپاره هیڅ چا ونه شوای کړای چې د هغو انځورونو سرچینه پیدا کړي چې د ټیټانیک کښتۍ سره نږدې ښکارېدل. په پیل کې پوهانو فکر کاوه چې شاید هلته بله کښتۍ وي. د اوبازانو یوې ډلې د ټیټانیک رازونو موندلو لپاره هلته سفر وکړ، خو هلته د ډوبې شوې کښتۍ هیڅ نښه نه وه، بلکې د اوبو لاندې یوه لویه مرجاني غونډۍ وه چې ډول ډول ژوي پکې اوسېدل. د اوشن ګیټ اکسپیډیشن شرکت د پرمختللو وسایلو په مرسته د سمندر 3000 متره ژوروالي ته ولاړل. ویې لیدل چې هلته د کبانو او چنګاښانو ډکه مرجاني تپه شتون لري. د دې تپې نوم یې د موندونکې ډلې په ویاړ نارجیولیټ فینینګ ریچ کېښود. چیرته چې ټیټانیک پرته ده ډیره تیاره ده او لیدل یې ډیر سخت دي. د رڼا اصلي سرچینه هغه کبان دي چې له ځانه رڼا تولیدوي. جیمز کامرون هم د ټیټانیک یو بل مینوال و. جیمز کامرون همغه څوک دی چې د ټیټانیک مشهور سینمایي فلم یې ډایرکټ کړی دی. هغه تر 30 ځله ډیر د ټیټانیک کنډوالو لیدو لپاره اوبو ته تللی دی او هر ځل یې له ځان سره د متخصصینو او پوهانو یوه ډله وړي تر څو هلته څېړنه وکړي. کامرون په یو ځای کې ویلي و چې د ټیټانیک فلم د ډایرکټرۍ منلو اصلي لامل یې دا و چې وکولای شي هر څو ځله یې چې زړه غواړي ټیټانیک کښتۍ ته ورشي او له نږدې یې وویني. مخکې له دې چې د کښتۍ ځای معلوم شي، د هغې خرابې شوې برخې په بشپړه تیاره کې وي. د څېړونکو ټوله هڅه دا وه چې د ټیټانیک له ماتو شویو ټوټو څخه روښانه انځورونه واخلي، خو ټول ناکام شول ځکه هلته ډیره تیاره وه او کمرو دومره کیفیت نه درلود چې تر اوبو لاندې ښه عکس واخلي. دا کامرون و چې یوه نقلیه وسیله یې په روبوټ سمباله کړه چې لوړ کیفیت لرونکې کامرې پرې نصب وي او وکولای شول د لومړي ځل لپاره په ټیټانیک کې داسې ځایونه وښایي چې تر اوسه هیچا نه ولیدلي. کله چې د ټیټانیک پاتې شونې د پوهانو لخوا وموندل شول، مستند جوړول یې سخت و ځکه چې کښتۍ زنګ وهلې وه او په شدت سره یې ټول ځایونه زنګ وهلي وو چې دا رنګ د اوبو په تیاره کې ډیر سخت لیدل کیږي.
بله ستونزه د یخ په څیر جوړښتونه وو چې په ټوله کښتۍ کې رامنځته شوي وو. دا یو ډول باکټریاوې دي چې اوسپنه خوري. په پای کې ټول هغه شیان چې له ټایټانیک څخه کشف شول په مجموع کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت جواهرات او سره زر وو. او جالبه دا ده چې ویل کېږي ډیری د یوې ښځې اړوند وو. د ټایټانیک له رازونو څخه یو دا دی چې په کښتۍ کې هیڅکله جسد یا هډوکي ونه موندل شول. نو جسدونه چیرته لاړل؟ ځکه چې د کښتۍ پاتې شونې له څیزې وروسته وموندل شول. جسدونه په لومړیو ورځو کې د سیلابونو او طوفانونو له امله د کښتۍ له 90 کیلومترۍ څخه لرې تللي وو.